پر سر زمین د مدینه لیلو نهار اوري درب انوار اوري سپینی وږمې د نسیمونو پر ګلزار اوري پر تقوا ولاړه کورنۍ. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب پر تقوا ولاړې کورنۍ و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، مور او پلار ته د الله له لورې یوه بله ستره او عظیمه ډالۍ د نیک او ښه اولاد ورکول دي. هغه مور و پلار ته چې الله رب العزت نیک اولاد ورکړی وي، دا د الله رب العزت له طرفه دې مور و پلار ته ډیره لویه او ستره ډالۍ او ډیر ستر نعمت دی. د الله رب العزت د دغې ډالۍ د ښه او اصلاح کېدو دوه لارې چارې شته. لومړی د الله تعالی د پریکړې او د هغه په سمې لارښوونې او هدایت سره الله به دا پریکړه کړې وي چې د دې اولاد به صالح وي، یا به الله هغو ته هدایت کوي. دویم دا چې د اولاد په سمه روزنه کې پخپله د انسان مور او پلار هڅه او هان وکړي، انشاءالله اولاد به سمیږي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام له الله تعالی څخه وغوښتل چې اولادونه یې له شرک او بتپالنې څخه وساتي، لکه څنګه چې الله په صورت ابراهیم کې 15 آیت کې فرمایي وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم دعا کړې وه چې پروردګاره دا د مکې ښار د امن ښار وګرځوه او ما او زما اولاد د بت پرستي نه وساته. په اصل کې ابراهیم علیه السلام وایي ای ربه زما له زامنو نه بت پرستان، مشرکان او بدکاران مه جوړوه، که داسې شي زما ژوند به له تیارو ډک شي او دنیا به راباندې تکه توره شپه شي. الله تعالی دغه پیښه په څو آیتونو کې بیانوي. بیا هم الله په صورت ابراهیم کې وایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. زموږ ربه ما په یو بې اوبو او بې وښو ناوه کې د خپل اولاد یوه برخه ستا د محترم کور تر څنګ میشته کړې ده. پروردګاره دا ما د دې لپاره کړي دي چې دا خلک دلته لمونځ قایم کړي، نو ته د خلکو زړونه د دوی په تلوسه کړه او ته دوی ته د خوراک میوې ورکړه، ښایي چې دوی شکر ویستونکي شي. ابراهیم علیه السلام وایي ای ربه زما زامن لمنځونه دودوي، نو ته یې له منځه مه وړه. زما زامن حکم منونکي او پرهیزګاران دي، ته یې بېدینه او مشرکین مه جوړوه. ابراهیم علیه السلام د بقرې په صورت کې له الله نه ځان ته او خپلو زامنو ته د دوستی او مقام د غوښتلو پر مهال وایي ومن ذریتی، زما اولادونه. الله ورته څه فرمایي لا ینال عهد الظالمین، زما ژمنه او زما حد ظالمانو ته نه رسیږي. د الله تعالی له دغې سپېڅلې خبرې نه جوته شوه چې ظالم اولاد د الله تعالی دوست کیدی نشي، ځکه د الله او د هغه د بندگانو ترمنځ هیڅ ډول واسطه او شفاعت نشته مګر دا چې پرهیزګاره او متقي وي.
زکریا علیه السلام سپینګیره شوی، هډوکې یې کمزوري شوي، بدن یې لرزیږي او ډیر ناتوان شوی دی. خپل لاسونه د الله دربار ته لپه کوي او داسې وایي لکه چې الله په سورت مریم کې 4 آیت نه تر 6 آیته پورې رانقلوي. قال ربي إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هغه عرض وکړ ای پروردګاره زما هډوکي کمزوري شوي دي، سر مې له ډېر زوړوالي نه بل وهي یعنې سپین شوی. ای پروردګاره زه هیڅکله له تا څخه په دعا او په غوښتنه کې نامراده شوی نه یم او نامراده نه یم پاتې شوی. زه له ځانه وروسته د خپل قوم او خپلوانو له بدیو نه ویریږم او زما میرمن شنډه ده، نو ما ته په خپله ځانګړې لورینه یو وارث را په برخه کړه، داسې چې زما وارث هم وي او د یعقوب د کورنۍ میراث هم عمومي. دی وایي ای پروردګاره ما ته صالح او نیک اولاد راکړه چې زما د نیکو او ښو کارونو میراث خور وګرځوي. کله چې په قبر کې یم راته دعاوې وکړي چې زما په عملنامه کې په نیکو کارونو کې وشمیرل شي. الله رب العزت په صورت کهف کې 82 آیت کې د 2 ماشومانو د خزانې له ساتلو وروسته وایي وکانه ابوهما صالحا، د هغوی پلار نیک او ښه سړی و. الله رب العزت د زکریا علیه السلام اولادونو ته هدایت و په برخه کوي او الله په صورت انبیا کې فرمایي واصلحنا له زوجه انهم كانوا يصارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الله رب العزت فرمایي او د هغه میرمن مې د هغه لپاره مستعده کړه. دغو کسانو د نیکي په چارو کې منډې ترړې کولې او موږ یې له میلان او ویرې سره بللو او زموږ په وړاندې غاړه ایښودونکي ول. قرآن کریم کې د روزنې او تربیت مدرسه پر نیکو او رغونکو لارښوونو ولاړه ده، نه په بې اساسه او ماتو شوو لارښوونو چې فاجر بېلارې او سرکش نسل ټولنې ته وړاندې کړي. لقمان حکیم خپل اولاد ته داسې وایي یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم. ای زما زویکیه له الله سره څوک مه شریکوه، حق دا دی چې شرک ډیر لوی ظلم دی. څومره یوه ښه لارښوونه او درس، څومره یو ښه روزنیز بنسټ او اساس. نو قدرمنو پلرونو د اولادونو په روزلو کې ډیر پام وکړئ او په دغه برخه کې دینی عالمانو اسلامي لارښوونو ته ځای ورکړئ چې د دغو لارښوونو له ډلې یوه هم اولاد ته د یوې نیکې ښځې کول دي. باید چې دقیق انتخاب وکړئ خپل اولاد ته، په هغې کورنۍ کې دې لپاره دوستي وکړئ او هغه خور دوی ته په نکاح باندې وغواړئ چې هغه پخپله مؤمنه وي، بادیانته او باتقوا وي. که د ښې او نیکې ښځې د موندلو په جګړه کې مات شوی نو زوی د له سمې لارې کوک او بېلارې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاصفر بذات الدين طربت يدك. رواه بخاری. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي ښځه د 4 صفتونو په وجه په نکاح کیږي چې مالداره وي، ښه ټبر او ښه کورنۍ ولري، ښایسته او ښکلې وي او مسلمانه او دینداره وي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هغه صحابي ته فرمایي لاسونه دې په خاورو ککړ شه، دینداره ښځه وکړه. نه په ښایست پسې ګرځه، نه په مال پسې او نه په نسب پسې، بلکې تقوا ته ګوره چې آیا دا بادیانته ده او که نه ده. د فارس خلکو ته ښکلا، رومیانو ته کورنۍ او ټبر او یهودیانو ته مال او ملکیت د ښځې کولو معیارونه دي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت لپاره د ښځې دین او مسلمانی لوی معیار ګڼلی دی چې باید هغه مسلمانه وي، ځکه که یوه مور مسلمانه او دینداره وي
اولادونه باید الله د کتاب ساتونکي نیک او صالح او ښه نیکمرغه وروزل شي. محمدي رسالت ته به اوږه ورکړي او د سنتو په عملي کولو کې به هیڅکله هم نه شرمیږي. او که خدای مکړه مور بادیانته نه وي، هغه تقوا ونه لري، هغه پوره اسلامیت ونه لري، نو د هغه اولادونه به نه د الله د کتاب ساتونکي وي، نه به نیکان وي، او نه به د رسول الله سنتو ته اوږه ورکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتو به شرمیږي. دویم قدرمنو پلرونو، د الله په یادولو او ذکر سره ښځه او خاوند نور هم سره نږدې کیږي. دریم، کله چې ماشوم پیدا کیږي نو اسلام په دغه برخه کې ډیرې لارښوونې لري چې یوه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د حسن بن علي په پیدا کېدو سره د هغه په غوږ کې آذان کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه دا کار وکړه چې ماشوم په لا اله الا الله سره وروزل شي، په آذان سره ستر شي، ښایي په دې آذان سره یې زړه له جماعتونو سره وتړل شي، له الله تعالی څخه یې د ویرې زړی په زړه کې شین شي او نیک او ښه سړی پرې جوړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه د حسن په غوږ کې آذان وکړه چې له همدغې لومړۍ ورځې زړه د الله په یووالي ولرزیږي او زړه د الله تعالی پر یووالي وروزل شي، او دا چې د خپل ژوند له لومړۍ ورځې څخه له الله تعالی سره مل وي. له عمر بن عبدالعزیز څخه ځینې پیښې را نقل شوي چې د ماشوم په ښي غوږ کې به آذان او په چپ غوږ کې به اقامت ویلو، او ستونزه نشته که د ماشوم په غوږ کې اقامت هم ویل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه راز د حسن او د حسین رضی الله عنهما لپاره عقیقه وکړه او وی فرمیل کل مولود مرهون بعقیقته یعق عنه یوم السابع. رسول الله فرمایی هر نوی زیږیدلی ماشوم د خپلې عقیقې په منګلو کې دی چې پر اومه ورځ یې ورته حلالیږي. د نوي زیږیدلي ماشوم په تړاو بله خبره دا ده چې د سر ویښته یې خریل کیږي او د ویښتو په اندازه یې نقره او سپین زر خیرات ورکول کیږي. یوه بله مهمه موضوع دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په مور او پلار سنت ګرځولی چې خپلو اولادونو ته ښه او غوره نوم وټاکي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی احب الاسماء الی الله تعالی عبدالله و عبدالرحمن. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی د عبدالله او عبدالرحمن نومونه الله تعالی ته ډیر خوښ دي. خپلو اولادونو ته ښه نومونه غوره کړئ. درانه او قوي نومونه د ښځو نومونه په خپلو نارینهو مږدئ. نا اسلامي او غربي نومونه پر خپلو اولادونو مږدئ، ځکه چې نوم د یو انسان په شخصیت جوړولو کې مهم رول لري. خو کله هم مور و پلار دې مسائلو ته نه دي متوجه شوي، حتی د ایندوانو نومونه اوس په خپلو اولادونو او په خپلو بچیانو ایښي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به خلک په خپلو او د پلرونو په نومونو وغوښتل شي. نو ای پلرونو خپلو اولادونو ته ښه نومونه غوره کړئ چې د قیامت په ورځ بیا پرې ونه شرمیږئ. د اسلامي سنتونو پر بنسټ ماشوم باید د تقوا او الله پالنې په بنسټ وروزل شي. د الله پالنې زړی په زړه کې ورشین شي او په سینه کې ورته ایمان کینول شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته فرمایی د الله تعالی د لارښوونو او احکامو ساتنه وکړه، هغه به ستا ساتنه وکړي. احفظ الله یحفظک. د الله د لارښوونو او د الله رب العزت د احکامو ساتنه وکړه، هغه به ستا ساتنه وکړي. نو باید مور و پلار د خپلو اولادونو ته د ماشومتوب نه د الله دین ور یاد کړي او هغوی د الله دین سره آشنا کړي. انشاءالله چې ورځ په ورځ هغه ستر کیږي، د هغه مینه به د الله دین سره، د الله کلام سره، د رسول الله ویناو سره، علماو سره لا پسې زیاتیږي. او که د ماشومتوب نه مور او پلار د خپل اولاد سالمې روزنې ته متوجه نشي، نو ورځ په ورځ چې هغه غټیږي هغه به د دین نه، د جماعت نه، د الله نه او د الله د رسول نه فاصله اخلي. نور به مو اورو قدرمنو اورېدونکو، خو د یوې دمې نه پر سر زمین د مدینې لیلو نهار اوري د رب انوار
وږمې د نسیمونو پر ګلزار اوري درب انوار اوري پر سر زمین. قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ماشوم د سالمې روزنې په تړاو یوه بله اسلامي لارښوونه دا ده چې هغه په 7 کلنۍ کې لمانځه ته راوبلل شي. پلار باید ورته لمونځ وروښیي او له ځان سره جومات ته بوزي. بس کله چې ماشوم د جومات لاره خپل کړه هیڅکله به هم د نڅا ځایونو، قهوهخانو، د لهو لعب او داسې نورو بېګټې ځایونو پر لارې قدم کښېنږدي. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ستاسو ماشوم 7 کلن کیږي نو هغه لمانځه ته راوبلئ. نو مور او پلار دې کینی هغه ماشوم ته دې مونځ وروښیي، د الله پیغام دې ور واوروي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دې ور واوروي. هر مور او پلار دې دا زما خبره واوري او دې ته دې بیا متوجه شي چې څومره دوی د خپل اولاد په اسلامي روزنه کې کوشش کړی، څومره یې هڅه کړې او څومره دوی بېغوري کړې. او دغه لامل دی چې په ماشومتوب کې مور او پلار د خپل د اولاد سالمې روزنې ته نه متوجه کیږي، نو چې کله هغه غټیږي نو د مور و پلار دپاره ډیر لوی غم او ډیر لوی مصیبت دغه اولاد جوړ شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په 7 کلنۍ کې هغه تاسو لمانځه ته راوبلئ. بیا څه وایي؟ کله چې ماشوم 10 کلن کیږي باید لمونځ وکړي، کې ونه که له کوتک او همدارنګه له لرګي څخه باید ورسره کار واخیستلی شي. دا نو هغه اسلامي لارښوونې دي چې له بره آسمانونو راغلي چې باید په زړونو کې ولیکل شي، نه په پاڼو او نه په کاغذونو کې. دا د اولاد حقوق دي په مور و پلار باندې. لکه څنګه چې د خپل اولاد نه د خپل احترام، خپل قدر او خپل حقوق غواړئ، نو تاسو خو هم د خپلو اولادونو حقوقو ته متوجه شئ چې د اولاد په ما باندې څه حقوق لري. همدارنګه پلار دی خپله ماشوم کله ناکله له ځان سره نیکو مجلسونو، اسلامي غونډو او له نیکو خلکو سره ناستې او ولاړې ته بوزي. نو پلاره کله چې ته تعلیم او زده کړې ته ځې په کوڅه کې همداسې مه پرېږده. که داسې دې وکړل نو دا معنا لري چې ته خپل نیم ځان سموي او نیم ځان دې په لوی لاس ویجاړ او خرابوي. اسلام چې پر یو ټکي ډیر ټینګار کړی او په قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم دغه خبره راغلی، دا ده چې باید پلار د خپل اولاد لپاره د ژوند کولو نیکه او ښه بیلګه اوسي. ځکه ماشوم خپل پلار ته ګوري چې زما پلار مونځ کوي که نه کوي، زما د پلار اخلاق او کړنې څنګه دي، زما د پلار اعمال څنګه دي. که پلار تل لپاره د الله د احکامو او د الله د اوامرو پابند وي، منځونه کوي، جمع ته ځي، نو اولاد هم د خپل پلار نه رنګ اخلي. او که خدای مکړه پلار د دې اموراتو پابند نه وي نو د اولاد نه بیا موږ څه ګیله کولی شو؟ نو هغه څه چې اسلام په هغه باندې ټینګار کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هم پې تاکیدات شوي، هغه دا ده چې باید پلار د خپل اولاد لپاره د ژوند کولو نیکه او ښه بیلګه اوسي. تاسو ګورئ الله رب العزت په سورة بقره کې څه فرمایي؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. نمایندې او پلرونه هغه مهال د خپلو اولادونو په روزلو کې مات شول چې هغوی یوازې په خبرو کول وروزل، نه په عمل کې. او الله دا وایي اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. آیا تاسې نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایست او خپل ځان هیروئ؟ وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ، آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ همدارنګه الله رب العزت په سورة صف کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ای مؤمنانو تاسې ولې هغه څه وایئ چې کوئ نه؟ پلار خپل اولاد ته د رښتیا ویلو نصیحت کوي خو په خپله دروغ وایي او د الله تعالی له حدودو پښه اړوي. خپل اولاد ته جومات ته د ورتللو او 5 وخت لمونځ کولو سپارښتنه کوي خو په خپله هیڅکله هم جومات ته نه ورځي. نو څنګه به دغه اولاد نیغې لارې ته ورسیخ شي؟ اولاد په خپلې ځواني کې
هر څه له خپل پلار څخه زده کوي او د هغه تقلید کوي. که پلار برابر وي اولاد هم، او که خدای مکړه پلار یې له الله د حدودو نه تیر وي، نو د اولاد به هم د خپل پلار په قدم باندې پل کیدي او هغسې بدبخته انسان به د دې نه هم جوړ شي. نو ای د الله بندگانو، غوره او نیک کار دا دی چې د خپلو اولادونو لپاره د ژوند کولو یوه ښه بیلګه اوسو. هغوی ته چې پر نیکو کارونو امر کوو باید موږ یې هم وکړو. همداراز که هغوی د کوم بد کار څخه راګرځوو باید موږ هم هغه کار ونه کړو چې الله تعالی زموږ ظاهر او باطن دواړه سره سم او اصلاح کړي. د اولادونو د روزلو په تړاو یوه بله مهمه موضوع دا ده چې هغوی باید د الله تعالی د کتاب او محمدي سنتو پر بنسټ وروزل شي چې نیکه او ښه لاره ورته وښودل شي. هغوی ته باید داسې نامقبول او خراب ټولنیز دودونه ورونه ښودل شي چې دی پرې جومات ته له تللو او نیکو کارونو له کولو راګرځوي. داسې دودونه او داسې رواجونه باید اولادونو ته ورونه ښودل شي. دا نو د پلار دنده ده چې پر خپل اولاد له ماشومتوب څخه د الله تعالی د کتاب ساتنه پیل کړي، او کله چې هغه ستریږي د الله تعالی کتاب یې په سینه کې پروت او حفظ وي. په ټولو معناګانو او مفهوم یې باید پوه وي. باید د الله تعالی دین زده او په خپل ژوند کې پلی کړي. باید موږ خپل اولادونه له بدو خلکو سره له ناستې ولاړې راوګرځوو او هغوی ته باید ښه او نیک ملګري پیدا کړو. علما لیکي که د کم کس د شخصیت په اړه معلومات غواړي نو ملګري وګوره، ځکه چې ملګري یو بل پسې اقتدا کوي او د یو بل کارونه خوښوي. نو الله تعالی ته د دعا لاسونه لپه کوم چې د ټولو اولادونه نیک صالح ستر کړي چې په دنیا او آخرت کې ورته د نیکمرغۍ لامل وګرځي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. پکې انصار اوسېدل د مهاجر کلی، د بختور کلی، د بهادر کلی. پکې انصار اوسېدو د مهاجر کلی، پر دې قبرونو تل رحمت د کردګار اوري، د رب انوار اوري. پر دې قبرونو تل رحمت د کردګار اوري، د رب انوار اوري. پر سر زمین د